یاد پسر شهیدش هنوز هم پیش چشمهایش زنده است. میگوید هنوز نمیپذیرد که پسرش شهید شده باشد، اما هنگامی که بر سر قبرش می ایستد تردیدش به یقین بدل می شود. محمد سلام درباره شهادت پسرش می گوید نیروهای KPF مردم عادی را به سوی مناطق طالبان می بردند و زمانی که درگیری آغاز می شد نخست همین مردم را هدف قرار می دادند. به همین سبب جان پسر او نیز گرفته شد. آقا سرنه پشتی پرسیوی بیز دغه جاسور ووتش چې سره کلای روان که میکروولی وایي سپورت روان شو دغه دا پیر سرنه ډزونه پکړه هغه سر کې مو یو ځای شهید شو د میکروولی وایي د بار تاندای بیلی خوار دی مسخل ولسوالۍ نه رکوز دی دغه چې درې وړ کې میګ ولګ د دوه شهیدون شو یو زخمی شو دا نور څه څه کېلو خو څه بل ځای ما چې ولسوالۍ ته کمپاین ورورسل شغې وایسته ولسوالۍ وایسته روانه دي وایسته دا یو ځای مستعد په شهر کې شهید شو دا ورکی ول غرض خلاص کړو دا وطن ورو دا کواب سره ونه شو کوړه جنگ و دا جز و